نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی وی انسان سی مڑ سی دی انسان دی اعمالو سی کم سلسلہ دا داولاڑ سی ختم سی لمرگ ورست انسان تا یو شی هم پکار نرازی خو بعضی دا سی اعمالون دی سی انسان تا لمرگ ورست هم پکار رازی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک پا حدیث کی در اعمال ذکر کردی دی وی سڑی سی مڑ سی لمرگ ورست انسان تا دا در اعمال پکار رازی پاغو درو عملو کی اول عمل صدقه جاریه دم مثلا چا صدقه جاریه کڑی و مدرسه جوڑ کڑی و مسجد جوڑ کڑی و ہسپتال جوڑ کڑی یو بل دی خیر کاری کڑی و بیا دا سړی مړ د په قبر کې پروت دی د شانو ثواب دی انسان ته رسیږي ځکه اول باندې د دې ښه کار دا انسان جوړ سوی ده دوهم عمل سی انسان ته له مرګ وروسته ګټه رسیږي هغه علم نافع ده سی انسان علم وکړي بیا د علم نور انسانانو ته ورسوي یا علم وکړي بیا د علم په زندګۍ کې تصنیفات وکړي نو د دې ګټه هم نورو انسانانو ته بیا رسیږي بیا که د عالم مړ وي په قبر کې پروت وي الله پاک یې ورته ثوابونه رسوي دریم شی چې انسان ته له مرګ وروسته ګټه رسیږي دریم عمل هغه اولاد صالح ده که چا په دنیا کې اولاد صالح پرېښی و چې په هغه باندې قرآن اسلام دین مکمل زده کړی و الله پاک به بیا د اولاد ګټه ودی انسان ته رسوي نو دا درې شیان دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیث کې ذکر کړي دي له دې درو عملو څخه هر عمل کې انسان په دنیا کې کړی و پرېښی و له دې درو کارو څخه الله پاک به انسان ته له مرګ وروسته ګټه